السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل فرنس نیوز چې کوم دا در سره شیر کوم چې د ټول نه اول چې د نون لیگ په خپل منځ کې اختلافات شروع شو. د عمران خان صاحب چې کومه ریکویسټ کړ چې زه د چیف اف آرمي صاحب سره خبرې کول غواړم، خو هغه زما سره خبرې کول نه غواړي، په هغې باندې به خبرې کوو. دریم به د آزاد کشمیر کې چې د نون لیگ کومه شکست شوی دی هغې حوالې سره به خبرې کوو چې نون لیگ ته ولې په آزاد کشمیر کې شکست ورکړی شو. د ټول نه اول خبره به کوو چې نون لیگ چې کومه امپورټډ سرکار دی چې چا دا امپورټډ سرکار راوستی دی هغې ته هم سوچ پکار دی او نون لیگ ته هم سوچ پکار دی چې دوی دا سرکار راوستی نو د هغې ریزلټ چې کومه دی هغه انتهایی زیات ناخوشګوار دی، زړټو څه فایده یې موږ ته ورنه کړه. نون لیگ هم اوس په هغې باندې خفه دی چې دا حکومت موږ ولې واخیستی او موږ ولې راغلي وو. اوس د نون لیگ په خپل منځ کې ډېر کسان چې کوم دي هغه بغاوت یې شروع کړو او د نون لیگ د دې فیصلې نه خوشحاله نه دي. ټول نه اول خبره کوو د عمران خان صاحب چې کومه ریکویسټ یې کړی چیف اف آرمي آصف منیر صاحب ته چې زه خو ستا سره خبرې کول غواړم خو تاسو ما سره خبرې کول نه غواړئ. د هغې چې کله دا وکړو نو ډېر داسې سیان دي، ډېر داسې خلک وو چې هغه وایي چې عمران خان صاحب چې په 2018 کې په کومه د چا په اوږو باندې راغلی نو هغه دوباره په هغه اوږو باندې راتلل غواړي. دا خو په جمهوریت کې نشته، په جمهوریت کې خو دا بالکل نشته چې ته په چور دروازې یعنې د غلا په دروازې باندې ته یو ځای ته راننوځې او ته هلته حکومت وکړي. دا خو تا په 2018 کې هم کړی و. عمران خان صاحب چې کوم دی اوس بیا غیر قانوني لاره اختیاروي، خو هغه کله هم دې ته نه ګوري چې په پاکستان کې چې موجوده کومه څه روان دي آیا دا جمهوري روان دي، کومه جبري ظلمونه چې په خلکو باندې کیږي، د خلکو کور ته خلک راسي، بیډروم ته د خلکو راسي، بیډروم نه د زنانه راچوتي او هغه زنانه چې کومه زنانه بالکل د سیاست سره کار هم نشتي، هغه د هاوس وایف دي، کومه چې د کور کارونه کوي هغه ښځو ته خلک راسي، د هغوی بېعزتۍ کوي، د شپې خلکو سره بېعزتۍ کیږي. څه په دې حکومت کې د خلکو سره ونه شو، منګایي په کم حالات کې ده، یعنې هر هغه شی چې کومه غیر جمهوري دی هغه ټوټل په دې حکومت کې وشو. خو څوک په هغې باندې دا خبر نه کوي چې دا دومره غیر جمهوري شیزونه په دې کې ولې کیږي. خو که عمران خان صاحب د خپل ملک دپاره د خپل ملک د بچاوي دپاره د چیف اف آرمي سره خبرې کول غواړي نو بیا هر سړي ته تکلیف دی چې دا خو غیر قانوني یا غیر اخلاقي یا غیر چې کومه لار ده هغه اختیاري او دوباره حکومت ته راځي. خو دا میسج بالکل چې عمران خان صاحب ویلي چې زه خو تا سره خبرې کول غواړم خو زه تا سره د خپل مفادو دپاره څه خبرې کول نه غواړم چې ته به ما ته څه پیدا راورسې، ځکه چې ما ته خو الریډي پته چې ما سره پاکستانیان را سره دي او عوام را سره دي چې د چا څه عوام وي نو هغه ته د سپیدې ضرورت هم نشته. او د هغې سره هغوی دا هم ویلي چې پرایم منسټر خو داسې یو پیر وزیر اعظم جوړ شوی، ما ته د وزیر اعظم دوباره د جوړېدو هم څه ضرورت نشته چې زه په چور دروازې باندې راشم وزیر اعظم جوړ شم. که ما ته عوامو ووټ راکړو زه وزیر اعظم جوړ کړم نو ویل ډن که رای نه کوم زه به بار لاړ شم او ما ته څه ضرورت نشته. خو زه خبره کول غواړم نو زه د ملک حالات ته ګورم چې د ملک حالات ډېر زیات خراب شوي دي، نو چې زه دا غواړم چې د چیف اف آرمي سره خبرې وکړم چې دا ملک د حالات دوباره بهتر شي او حالات ښه کېدو طرف ته لاړ شي. دارنګې که موږ پاکستان کې وګورو نو دوه سټیک هولډر موجوده ټیم کې دي، یا کومه یو سټیک هولډر چې همیشه دپاره کومه دی د هغې نه څوک انکار هم نشي کولی، هغه سټیک هولډر چې کومه دی زموږ سره اسټیبلیشمنټ دی یا زموږ سره چې کومه آرمي ده چې دا یو مضبوط انسټیټیوشن دی پاکستان کې، طاقتور انسټیټیوشن دی. دا که موږ ګورو د تاریخ نه د 1948 نه 1948 نه تر ننه پورې موږ ګورو نو د دوی ډېر زیات لاس دی د پاکستان کې په سیاست کې مو په هر شیز کې، یعنې دا یو سترانګ انسټیټیوشن دی، یو سترانګ سټیک هولډرز دی چې د دوی ډېر زیات لاس راسي او ډېر اوږد لاس د دې راسي، د دې نه څوک انکار هم نشي کولی. او دا موجوده کومه امپورټډ سرکار یا امپورټډ حکومت چې زموږ کومه دی دا هم دا خبره اډمیټ کوي. څرنګه چې خواجه آصف صاحب یو څو ورځې مخکې ویلي و چې عمران خان صاحب خو چې نواز شریف صاحب خو سابقه چې کومه آرمي چیف و قمر جاوید باجوه صاحب چې کوم هغوی بار ته لیږلی او د هغوی په مدد باندې بار ته تللی و. د عمران خان صاحب ډېر ځل چې دا خبره کړله چې زما خو شباشه عمران خان صاحب هم ډېر ځله دا ویلي چې ما خو نواز شریف صاحب بایر نه دی لیږلی، دا خو قمر جاوید باجوه صاحب نه NRO اخیستي و هغوی بار ته لیږلی دی. نو ډېر داسې شیزونه چې په پاکستان کې هغې ته موږ ګورو موږ وایو چې دا جمهوري دي، خو هغه غیر جمهوري وي. په جمهوریت کې دا شیزونه نه وي، خو لکه کېږي پاکستان کې نو خلکو ته په جمهوري نظر باندې ګوري.
بیا جمهوریت په پاکستان کې مضبوط ولې نه دی؟ پاکستان کې جمهوری نظام چې کوم دی دا سټرانګ کېږي ولې نه، او د دې وجوهات څه دي؟ لکه چې موږ هر څه ته ګورو نو د جمهوریت ته هم کتل پکار دی چې جمهوریت مضبوطیږي ولې نه، چې 75 سال وشو 73 74 سال وشو، په دې کې خو پکار دی چې د پاکستان جمهوری نظام ډېر زیات سټرانګ شوی. که موږ دنیا کې نور ملکونو ته ګورو د هغې جمهوری نظام چې کوم دی ډېر زیات مضبوط شوی دی. که موږ د ترکي مثال والو، د نورو ملکونو مثال والو، نو هلته ډېر زیات سټرانګ دی. خو په پاکستان کې دا ډېر زیات کمزوری دی. مسلسل چې کومه دی دا 15 کاله وزیر اعظم ډېر کم داسې به وي چې هغه به 15 کاله پوره کړي، هغه همیشه 2.5 کاله 3 کاله 4 کاله نه پس وزیر اعظم ختمیږي. صدر دا وي چې غالبا زیات تر 15 کاله پوره کړي. نو د هغې 2 وجوهات ډېر زیات اهم وجوهات دي چې یو سیاستدانان چې کوم دي دا د یو بل خلاف دي. دویم چې کوم سټیک هولډرز دي، پاکستان سټیک هولډر داسې مضبوط سټیک هولډرز دي چې هغه جمهوریت ته مضبوط کول نه غواړي. نو که موږ د سیاستدانانو خبرو وکړو، د عمران خان صاحب د حکومت نه یا د هغوی د سیاست نه مخکې یا د 2011 نه به سپیشل مخکې خبرو وکړو چې د دې نه مخکې د عمران خان صاحب دومره زیات اکثریت نه یا دومره طاقت نه، نو پیپلز پارټۍ به همیشه نون لیگ ته شکست ورکاوه. نون لیگ به پیپلز پارټۍ ته ورکاوه، یا به باریان یې اخیستی، یو بل به د یو نمبر او بل به د بل نمبر و. نو چې نون لیگ به د پیپل پارټۍ سره کومه کارونه وکړو، نو چې د پیپل پارټۍ حکومت به راغی نو هغې به نون لیگ سره کول، بیا به چې نون لیگ حکومت راغی هغې به پیپل پارټۍ سره کول. نو د هغې د وجې نه هغه حکومت کمزوری کېدو. بیا موږ لیدلي چې 2014 نه 2018 پورې د عمران خان صاحب سره څه شوي وو، هغه څومره تنګ کړی و د هغه چې څومره د پی ټي آی کسانو. نو چې کله په 2018 کې د عمران خان صاحب حکومت راغی نو هغې هم حق اراده کړو چې کومه کم څه ما سره شو دي نو زه به لازمي دا د دې حکومتونو سره کوم. نو پر انس ناالله صاحب باندې چې کومه کیس جوړ کوم، یا نور داسې ډېر داسې د نون لیگ چې څومره کسانو، که شهباز شریف صاحب و، که بلاول بټو صاحب و، که مریم نواز صاحب و، چې څومره په دې باندې مختلف کیسونه جوړ کړو، ډېر زیات یې تنګ کړل. روزانه به دې عدالتونو ته راتلل، همیشه به نیب کې به روانو، کیسونه به یوه ورځ به روغ په بله ورځ باندې به کیسونه او بیمارۍ به وي. دارنګې بیا مونږ کله چې بیا امپورټډ سرکار زمونږ راغلی شهباز شریف صاحب، نو شهباز شریف صاحب وویل چې ما سره خو داسې دونه زیاتی شوی دی نو ته پکې لاس وکړې. نو هغې بیا د هغې سره حق خپل کارونه شروع کړو، او حق چې صحیح د هغې سره کړي نو حق کار هغوی هم شروع کړو. نو د هغې د وجې نه د جمهوریت چې کوم دی دا پاکستان کې نه مضبوطیږي او نه سټرانګ کېږي. اوس بیرته راځو هغه مین خبرې ته چې کومه نون لیگ په باغ کې نقصان شوی دی. نون لیگ چې کومه شکست خوړلی دی د هغې وجه څه ده؟ ځکه چې نون لیگ بالکل کمزورېدو طرف ته روان دی. موږ چې ګورو لکه دیو اخري چې کوم هغه میخ وي هغه خپل تابوت کې هغه دیو لګولی دی او بالکل ختمېدو کې دي. د نون لیگ مشتاق منحاس صاحب چې کومه د نون لیگ کینډیډیټ و هغه ته په باري اکثریت سره په باغ کې شکست هغې خوړلی دی. هغې ویل چې ما ته دا کومه شکست په باغ کې ملاو شوی دی دا ماته د رانس ناالله د وجې نه ملاو شوی دی. د نون لیگ کومه کینډیډیټ چې مشتاق منحاس صاحب د باغ نه چې کومه الیکشن ته ولاړو نو هغې ویل چې ما دا شکست چې کومه دا د رانس ناالله صاحب د وجې نه، ځکه چې ما رانس ناالله صاحب ته ویلي چې ته رینجر راولېږه چې رینجر دلته ډیوټي ورکړي. نو دلته چې کومه کسان دننه ځي بار به د هغې آی ډي کارډ چې کولی کېږي چې څو کسان دننه ځي بیا څونه ووټ هلته اچولی کېږي. خو رانس ناالله صاحب ویلي چې زه ډېر زیاته بې بسه یم او زما په لاس کې هېڅ هم نشتي، زه رینجر نشم رالېږلی. د هغې نه بعد بیا کشمیر ته اف سی ولېږلی شوه. بیا هغې سره راشد منحاس صاحب وایي چې زما سره دانلي شو ده، دانلي زما سره په څه کې شو ده چې آی جي او چیف سیکرټري سند چې کوم و دا کشمیر ته راغلی په دغه ورځو کې یا د الیکشن په ورځ باندې. او وایي دلته ډېر عجیبه غونډه کې کار شوی دی. عجیبه کار دا شوی دی چې څومره پولینګ سټیشن و په هغې کې تقریبا ټرن آوټ چې کوم و 47% و، خو په 3 پولینګ سټیشن داسې وي چې په هغې کې ټرن آوټ 97% و، یعنې 97% ټرن آوټ و. نو په دې 97% کې دې نه ښکاره کېږي چې دلته ماشومانو موټ اچولی دی، زنانه وه موټ اچولی دی، کوم کس چې په سعودي کې هغه موټ اچولی دی. لکه دا پاسبل نه وي چې 97% ټرن آوټ په یو پولینګ سټیشن کې وي. هغه ویل چې دا کومه دانلي چې ما سره شو دا په آخري 15 منټ کې نه په آخري وخت کې دا دانلي ما سره شو ده او 10,000 اضافي وټونه چې کوم دي دا په دې آخري 10 منټه کې اچول دي. د هغې د وجې نه زما شکست شوی دی.
نو د هغې د وجې نه هغوی په رانه ثناء الله صاحب ته هم ډېر سخت غوسه دي چې رانه ثناء الله صاحب ته یو کټپوتلي ته هېڅ هم نشي کولی، ستا په لاس کې څه شته دی هم نه. نو دا یو اختلاف چې کومه دی د دوی د رانه ثناء الله صاحب سره جوړ شوی دی. او ډېر داسې نور کسان هم دي د نون لیگ چې هغه په اختلافات کې دي. موږ ګورو مسلسل ډېر داسې خبرې کوي، کومه چې نواز شریف صاحب ته نږدې کم کسان دي په هغه کې هم ډېر داسې کسان دي چې هغه اوس په دې حکومت باندې تنقید کوي، په اسحاق ډار صاحب باندې تنقید کوي. بیا دوی وایي چې موږ سره خو ډېر زیاته دوګلپن وشو. دوګلپن را سره څنګه وشو؟ دوه قسمه کار را سره وشو. ډبل گیم چې کومې ته موږ وایو چې زموږ سره هغه وشو چې په موږ باندې پی ټي آی هم ختمه کړه، کومه غیر جمهوري کارونه چې کوم غیر جمهوري کارونه موږ وکړه، ظلمونه موږ وکړه، چې څومره څه اسټابلیشمنټ غوښته هغه ټوټل هر څه موږ وکړو. خو د هغې باوجود چې کومه دی هر څه چې کومه دی هغه اوس د پیپلز پارټۍ په ځولۍ کې اچوي چې کشمیر کې الیکشن هغوی ته ورکړه، پیپلز پارټۍ ته ورکړو. اوس په پنجاب کې زرداري صاحب راغلی دی او په پنجاب کې هم خپلې کومه ضلع چې کومه دي هغه مضبوطوي او ډېر کسان یې ځان سره شامل کړو. په خیبر پښتونخوا کې موږ ګورو ډېر کسان د هغه سره روان دي او اندازه او خلک اندازه هم داسې لګوي که چېرته عمران خان صاحب بار شو د الیکشن نه، نو بیا چانسونه ډېر دی چې پیپل پارټۍ به نوی راتلونکی الیکشن به وي. نو که دا الیکشن کې دوی مضبوط وي او که دوی د نورو پارټو سره لکه څرنګې چې په 2008 کې د دوی کومه حکومت جوړ شوی هغه رنګې حکومت به جوړېږي. مختلف رایګانې دي، خلک مختلف رایګانې ورکوي. خو د کشمیر د الیکشن نه اندازه او داسې پته لګېږي چې د نون لیگ په خپل منځ کې چې کومه اختلافات دي نو دا روان دي او اختلافات نور هم زیاتېږي. رانه ثناء الله صاحب چې کومه دی د خپل بې بسۍ اظهار مسلسل کوي چې زه خو کمزوری یم، زما په لاس کې څه شته دی هم نه، زه څه کولی هم نشم. خو چې څومره نور ورکران دي هغه ورته وایي چې د بدنامۍ هم موږ واخیسته چې زموږ پرایم منسټر شهباز شریف صاحب چې کوم ځای ته ځي هلته بدنامېږي، که دا ترکي ته ځي که دا کوم یو ځای ته ځي، د بدنامۍ هغه کومه نوم چې کومه دی هغه په موږ باندې کېښودلی کېږي. معیشت چې کومه د پاکستان و د هغې چې کومه نوم دی یا کومه بیړه موږ غرقه کړله نو هغه هم زموږ په کاته کې رالی. چې څومره بیډ گورنرز چې کومه په پاکستان کې شاید تاریخ و ارش څه بعد کې ښیي، خو کیدای شي چې دا کومه ټینور د 9 مهینه بعد چې دا کومه بیډ گورنرز وشو کیدای شي دا د پاکستان یا د دنیا پاکستان په تاریخ کې دا پیله بیډ گورنر سي، دا هم د نون لیگ په مقدر کې واچولی شو او کیدای شي نون لیگ تر مرګه پورې د دې نه ځان نشي خلاصولی. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.